د منبر علمي او کلتوري ټولنې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې د امام ابو حنیفه رحمه الله سیاسي مبارزې کتاب مخکتنه وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې د ولایت په استازیتوب مولوي سمیع الله سمون، د منبر علمي او کلتوري ټولنې غړو، پوهنتون استادانو او لیکوالو ګډون کړی و. ګډونوالو وویل دا کتاب د معاصر وخت په یوه اړینه موضوع لیکل شوی چې هیواد مو په هره برخه کې دغه ډول کتابونو او علمي څېړنو ته اړتیا لري. د دغسې کتابونو لیکلو سره کولی شو خپل دیني او سیاسي مشران په ښه توګه وپېژنو. دا مخکتنه په همدې خاطر نیولې ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې که یو څوک عالم کتاب لیکي نو هغه هم تقدیر شي، د هغه لیکنه هم تقدیر شي او بیا په آینده کې لیکل وکړي. مهمه خبر دا ده چې موږ خپل عظما او مشران وپېژنو، که هغه د مذهب په تړاو وي، که هغه د افغانستان په تړاو وي، که هغه د صحابو په تړاو وي، که هغه په هر طرف کې، حتی که موږ په اصطلاح د افغانستان سیاسي څیرې، که د افغانستان علمي څیرې، که دا ټول خلکو لیکل په دې حال کې او بیا د دې پیژندل. د کتاب لیکوال وایي دغه کتاب یې په 1 صفحو کې لیکلی او له لیکلو یې اساسي هدف دا و چې د سیاست په ډګر کې د امام ابو حنیفه رحمه الله له هلو ځلو خلک خبر او د هغه له سیاسي مبارزې هم زده کړه وکړي. په ټولنه کې موږ خلک په دې باندې پوه کړو چې امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې د فقهي څو مسایلو امام نه و، بلکې هغه په خیر القرون کې اوسېده او هغه د دې فقهي مسایلو ترڅنګ هغه د سیاست په میدان کې یو ستر سیاستدان و او هغه موږ ته د چارواکو سره، د نظامونو سره او د مشرانو سره د تعامل بیلګې پرېښې، نمونې پرېښې دي. نو په دې خاطر باندې چې موږ لکه څنګه چې په فقهي مسایلو کې د هغه په مسلک باندې روان یو، همداسې باید د سیاست په میدان کې هم د هغه لاره تعقیب کړو. د غونډې په ترڅ کې د پوهنتون استادانو او نورو لیکوالو د لیکل شوي کتاب د موضوع د اهمیت او ارزښت په اړه خپلې ویناوې او نظریات له ګډونوالو سره شریک کړل.